22مه ویډیو ده. په مخکینیو ویډیوګانو کې موږ په مختلفو موضوعاتو باندې بحث کړی ملګرو، او اوس راځو دې ویډیو کې چې دی بحث کوو په کنټرول انسټرکشن باندې چې کنټرول انسټرکشن څه شی دی. نو راځو عموما کنټرول انسټرکشن چې په پښتو کې معنا څه شی ده، کنټرولونکي لارښوونې دې ته وایي. ښه، دا کار څه دپاره کوي، د څه دپاره یې موږ استعمالوو؟ نو دا هر کله چې موږ په یو پروګرام کې زیات انسټرکشن یا سټیټمنټس کارولي، نو د هغې د کنټرول دپاره دا څنګه کوو، موږ استعمالوو. کنټرول د سټیټمنټو دپاره استعمالیږي. لکه څنګه که چېرته موږ په یو پروګرام کې مختلف ډول لاجیک کارولی، د هغې د هغه کوم کنټرول لپاره دا څه شی کېږي، استفاده کېږي. کنټرول انسټرکشن څه شی دی؟ نو راځو دې باندې عملي کار کوو چې تر څو پې زموږ هغه کوم لاجیک دی هغه پې څنګه شي، کلیر شي. راځو موږ څلور ډوله کنټرول انسټرکشن لرو چې یو چې دی سیکوینس کنټرول انسټرکشن دی، سلیکشن کنټرول انسټرکشن دی، او کیس کنټرول انسټرکشن دی، او ریپیټیشن اف کنټرول انسټرکشن دی چې دا به مختلف هر یو بیل موضوعات دی. لکه اف کنډیشن دی ته وایي، سیکوینس کنټرول انسټرکشن دی ته څه شی، اف کنډیشن. سلیکشن ته چې دی هم په دې کې خپل موضوعات راځي. په کیس کنټرول انسټرکشن دی کې چې دی سویچ دی، او په ریپیټیشن کې چې دی لوپ دی. بیا څو ډوله لوپونه دي، هر یو بیل موضوعات دي. راځو راسن ډیپ سی پلس پلس ته جمپ کوو او په اف کنډیشن باندې موږ څه شی کوو، کار کوو. د هر څه نه لومړی موږ راځو د سی لینګویج سټرکچر لیکو، هیش انکلود stdio.h. ښه، دا موږ سره څه شی شو، سټرکچر اف سی لینګویج شو. اوس راځو دې کې موږ کوم قسم کار کوو، په اف کنډیشن باندې. نو اف کنډیشن باندې راځو عموما نو موږ به لومړی په اف کنډیشن باندې کار وکړو. اف کنډیشن باندې چې هر کله موږ پوه شو ملګرو، د هغې نه وروسته به بیا په اف ایلس باندې کار وکړو، بیا به په نسټډ اف باندې کار وکړو. اوس راځو اف کنډیشن ته. نو مخکې د اف کنډیشن نه موږ یو ویریبل اخلو. د څه شي ویریبل؟ انټیجر. هر څه په نوم چې تاسو ویریبل اخلئ، زه راځم نم په نوم باندې یو ویریبل اخلم. موږ راځو د نم په نوم باندې یو ویریبل اخلو. د دې نه وروسته چې بیا ملګرو موږ دې ته ویلیو څنګه کوو، او راځو یو میسج ورته شو کوو چې انټر یور favorite number. ښه، یعنې د خپلې خوښې نمبر څنګه که داخل که. د دې نه وروسته سکانف ورته اخلو. سکانف کې چې دی انټیجر پرسنټي دی، نو څه شی ورته اخلو، پرسنټي فارمیټ سپیسیفایر دی، او د هغې نه وروسته اډرس اف نم. ښه، اوس راځو دا خو موږ سره یو عدد به واخلي، هر عدد چې موږ ورکوو. زموږ موضوع چېرته اف کې ده، دې کې ورته موږ داسې یو کنډیشن وکړو، اف که چېرته د اف سټرکچر چې اف به ولیکو، او دا بریکټس به ورته موږ واخلو، سمال بریکټس. د دې په منځ کې ورته موږ یو کنډیشن ورکو، ورته به وایو که چېرته نم دا لوی شي د څونه، د 80 نه یا 55 نه، او یا مساوي شي، نو ته موږ ته څه شی که، پرنټ که. څه شی؟ پرنټ یو پاس، یعنې چې ته څنګه یې in the exam، یعنې ته کامیاب یې په څه شي کې، په امتحان کې. ښه، اوس راځو او دا پروګرام موږ رن کوو. if condition. enter your favorite number، د خپلې خوښې نمبر داخل کړه. نو موږ ورته وایو څو، 440. نو ګورو موږ یې څه شی شو نه کړل. اوس که چېرته راځو پروګرام یو ځل بیا رن کړو، او موږ ورته ووایو چې څو، 88. موږ ته څه شي، your pass in the exam. دا اوس موږ ته دې ته یو کنډیشن ورکړلو. کومه سي کنډیشن ورته ورکړلو؟ داسې کنډیشن چې ته موږ نه یو نمبر واخله، هر کله چې دا نمبر یا مساوي د 5500 او یا لوی د 5500 نه و، نو ته موږ ته دغه پرنټیف څه شی که شو که. نو دا موږ ته څه شی وکړو، یو کنډیشن موږ ورکړو. خو که چېرته د دی
کنډیشن فالس شي معنا د یو عدد موږ ورکو چې نه د 55 نه څنګه لوی وي او نه ورسره مساوي بیا به موږ ته څه شی نشو کوي. نو پروګرام یو ځل بیا رن کوو او ګورو انټر یور فیورټ نمبر نو موږ ورته وایو څو 55. نو یو آر پاس ان د ایگزام ته په امتحان کې څنګه کامیابی. نو دا څه شي اگزامپل و د اف کنډیشن چې اف کنډیشن کومه څه کار کوي. اوس راځو دې پسې دویم چې د اف ایلس دی. اف ایلس کومه څه کار کوي یعنی کوم فرق نه لري صرف دلته ورته یو بل کنډیشن هم څنګه کېږي اضافه کېږي. ایلس که چیرته دا کنډیشن نه و نو بیا موږ ته څه شی کا پرنټ کا you are failed in the exam چې ته څنګه ناکامې په امتحان کې. اوس راځو پروګرام یو ځل رن کوو نو موږ ورته نمبر ورکوو 2 موږ ته څه شی ویل ته کامیابي. اوس یو ځل بیا پروګرام رن کوو او ورته لیکو 4 نو موږ ته به څه شی you are failed in the exam 4 خو باندې څه شو ناکام شو. ولې یا کوم کنډیشن موږ ورکړی دا فالس شو. نو چې دا فالس شو بیا به موږ ته ایلس ښایي. نو دا د اف او اف ایلس څه شی و هغه لاجیک او کنسپټ و چې موږ دې ته مختلف کنډیشنې ورکولی شو. نو زه به تاسو له انشاءالله په اف کنډیشن کې څه شو کوم یو کالکولیټر باندې کار وکړم په راتلونکي اگزامپل کې.